سم علمي کدري مسلکي مخته تللی دی او که هسې د پلانکي انډیوالو راغلی دی د پلانکي دوستو راغلی دی یا د پلانکي شناخته راغلی دی دا شناخته ډېر ښه خوند کوي پر نیمه دنیا یې بلا وګرځویه خو دلته به کار ته ګورو دا ستا شناخته له دې کار له دې فعالیت سره اشنایي لري بلدتیا لري مهارت پکښې لري که نه لري جانانه کار خو د ملت کار دی کار خو د اسلامي نظام د سیالدارۍ کار دی امارت اسلامي افغانستان هر یو ښه نوم ښه پر قربانېږي ته دلته راسه دلته به ستا ایمان معلومومه ستا غیرت ضمیر وجدان همت به معلومومه چې کله تا رئیس کم بیا ته څوک ګمارې بیا ته څوک ګمارې خپل شناخته دې راولې دا خپل ولایت شی دی راولي هغه په څه پوهېږي موږ ته د ثابتو څه په دا څلور کاره کې رئیس صاحب سیاتا راوستلی ده هسې ما د غوږو پسې ګوري انسان ده شایسته کړی دی ده هغه له سره تر نو که عالم و انسان و قدر و مسلکي و تخنیکي و علمي و دا خو روزمره ثابت جریان ده زموږ ستاسې په مخ کې د څلور کلن جریان ته چې زه ګورم چې اتیا کاله نور پر دې ملت پر دې وطن تیر سي ناخونګیر به پیدا نه کړو د ناخونګیر مالکان به نه شو د خپل کمیس د خپلې لنګوټې د خپلې جرافې مالکان به نه شو نور خوښه ستاسې خپله چې په موضوع کې څومره زور ځئ یا نه ځئ نوره خوښه ستاسې خپله چې د اسلام عزت حیثیت ته له کمې نګاه څخه تاسې ګورئ یو شیخ صاحب پر اسلام باندې ښه وعظ و نصیحت کوي بیا به نو موږ پوهېږو چې یار اسلام څونه عظیم دین ده څومره معزز دین ده نه د اسلام د اسلامي امارت عزت او حیثیت د اسلامي امارت ځوانه د اسلامي امارت مبارزه ستا په لاس کې ده خلک ستا له نګاه څخه ورته ګوري او ته باید متوجه سي محترم امیر صاحب محترم رئیس صاحب د دنیا نور ملتونه چې دنیوي شرافت و عظمت لري عزت لري له فقر و له سیالۍ څخه وتلي دي له ګداګرۍ څخه وتلي دي خوار و ګداګر نه دي د خپلو اولسونو زندګي یې ځان ته اسانه کړې ده د رمضان په میاشت کې په بامیانو په زابلو په بدخشان په روزګان په لرو سیمه پرتو کې وږې مندې خپل وږي اولادونه په وږي نس نه بیدوي له ژړا څخه ماشومان نه پر ژاړي له عادي مریضو یې څخه نه مري یو رفاه د عزت د اسودګۍ زندګي کوي د هغو ملتو راز په څه کې ده د کار عمق ته یې کتلي دي د کار د فعالیت اصل ته یې کتلي دي د هغه مطابق کس یې پر درولی ده یعنې کار اهل کار ته سپارلی ده دا ته 15,000 کار رئیس دا ستا په دې خالص ذهن به ناخونګیر څنګه جوړېږي دا ته 2,000 کاله رئیس دا ستا په دې خالص ذهن باندې به کم رهبریت او مدیریت مخته ولاړ سي چې هلته بیا خپل قلم ولرو خپل کاغذ ولرو د جاپان د لندن د مسکو د نجونو د هلکانو کاغذانو کلمو ته به محتاج نه یو د هغو کمپیوټر ته به محتاج نه یو چې یا مې ټول معاش پرځي یا مې نیم معاش پرځي په مټ کې یو جوړه کمیس یو تکه مې واخیستله د ملت د وطن د حیثیت د اسلامي امارت د عزتدارۍ تقاضا او ایجاب خدا ده رئیس صاحب امیر صاحب د څلورم بست محترم وروره
ایجاب و تقاضا خو د اسلامي امارت او د ملت دا ده چې ته باید داسې یو مدیریت ولرې لکه څنګه چې په جهان کې نور مدیریتونه دي. موږ د دوی قلمونه وینو، موږ د دوی کمپیوټرونه وینو، موږ د دوی سیستماتیک زراعت وینو، ښه غنمې وینو، ښه حاصلات وینو، په هره برخه کې تولیدات او فابریکې وینو. دا څه دا څنګه ذهنیت دی؟ بس خالي امضا یې به کوي، نور خو نو بس نوښت و ابتکار، هغه بس دغو نه نوښت کدر ابتکار کافي ده. دروازه مې ولا ښه ورنګوله د شعبې. دا څه کوي؟ دلته اسلامي امارت عزت، د اسلام حیثیت. اسلام یو ګداګر دین و، اسلام یو خوار دین و، اسلام خو داسې دین و دا 160 کاله له مخه صحابه کرام اول دا رقم یو اقتصادي یو مالیاتي سیستم تابعینو ته پرېښوی چې د دنیا په 5 6 اوه دریابو کې به حبوبات غورځول. ځکه مالي سیستم دولتي امارت هغه د بیت المال خزانه دومره غني کړې وه چې کله به راتلونکی کال فصلونه راتلل دلته حبوبات غلودانې د دغو دپاره به محتاج و فقیر کس نه و. د زکات شان به دومره ډېر و، زکات مد دا د زکات شک. بیا به په دریابو کې ماهیانو ته وغورځول. کم دریابونه؟ بحر الکاهل کې، مدیترانې بحیره کې، کسپین بحیره کې. دا لوی دریابونه در ښیم. جغرافیه خو دې ویلي که دې نن نوم واورېده یا دې پرون نوم اورېدلی و. جغرافیه هسې بس ساده یو نوم دی، دا یو ډېر عظیم علم ده. په دې کې د مځکو خاصیتونه، دولتونه، ملتونه، د هغوی پرمختګونه، د هغوی وړاندې د هغوی ملتونه، د هغوی ملیتونه، د هغوی د مځکو مساحتونه، هیواد په هیواد، ولایت په ولایت، ولسوالي په ولسوالي، کلي په کلي، ټوله ستا پر ورغوي ستا مخ ته ږدي. ما او تا په خبر نه یو. او یم رئیس اول کال به نه وي په خبر په دغو دیني علومو دنیاوي علومو باندې. دنیاوي علم نسته، قطعا نسته. چې څه علوم دي هغه ټول دیني علوم دي. که زراعت سي دا دیني علم دی، په دې کې زکات راځي، په دې کې ټول عبادتونه راځي، په دې کې ته ډوډۍ وخوري بیا پر پښو ولویږي، الله ته هغه پر سوي لمنځو توانایي بیا پیدا کړي، لمنځونه کولی سي، روژه نیولی سي. پرېږدئ دا د زاړه انګریز خبرې چې 160 کاله له مخه یو موازي دین زموږ د اسلام په رنګ کې زموږ د تباهۍ دپاره دلته راوړی او زموږ خلکو ډېر په مینه او په اخلاص ومانئ. هغو بول موږ له هغه مسلمانه بیریږو. یو چال و، یو دسیسه وه، ما او تا غافله کولو. موږ انګریزان له هیچا نه بیریږو په اسلحه کې، ځکه څومره ښه مشنګري لرو، څومره ښې اسلحې لرو. موږ له هغه مسلمانه بیریږو چې توکل یې پر خدای، بس لالا به پښې وغځولې ولزمانو توکل پر خدای ده. هلکه دا توکل پر الله فرع د موجودیت د اسبابو ده. اسباب به دې موجود کړي بیا به توکل پر الله کوي. او که د اسباب نه یې موجود کړي نو بیا خو ته یو جاهل انسان سوې. ځکه دا دنیا خو د اسبابو دنیا ده، د مادیاتو دنیا ده. په دې دنیا کې که تر یو وخته پورې نبي یا صحابي یا ولی ډوډۍ نه وای خوړلې، اوبه یې نه وای څښلې، هفته و دوې و درې څلور وفات کېدی. دا خو د مادیاتو دنیا ده. هلته د رب العالمین قانون و اصول داسې را روان دي، نسي ماتېدلی د الله قوانین و اصول. دلته چې راغلی دا مادي دنیا ده، دلته به ډوډۍ خورې، د ډوډۍ پیدا کېدلو دپاره به توکل نه وي، اسبابو ټول همت، ټول وسایلو توفیق به پر کار اچوي. دا د تحت الاسباب دنیا ده. دا خو څه عقبه نه ده، دا خو څه د جنتو مرحله نه ده، فوق الاسباب.
په جنت کې خالي مالټې ته وګوره، لاس مه ورغځوه، ور ولاړېږه بیخي ما بل ته هم زارۍ مه کوه، سترګه هغه مالټه ما ته راوشکوه، عجب خوند یې راکړه. ما زه جزم وکړه چې خورم، هغه خپله درته راشه. دا ستا پاکو نرویو یا خیرنو ډبلو ګوتو ته ضرورت نشته چې پر لواړه یې خورو که یې سپینه یې، خپل سپینېږي په ډېر هنر، په ډېر نزاکت، په ډېر ښه انداز کې. مازې خوند و تلذذ بس ته پر اخیستلی شي. دا نور ستړي ستړیاوې هغه خپله فوق الاسباب دنیا ده، او په دې دنیا دا دنیا د مادیاتو دنیا ده. زما رئیس صاحب، زما امیر صاحب، ښه امیر صاحب، مدیر صاحب، رئیس صاحب، روژه د بیان ختموم. دغه کم کار ستا ته سپارل سوی ده، دا والله که ستا شخصي کار وي، دا د دې وطن کار دی، دا د دې ملت کار دی، دا د دې نظام کار دی. دغه ستا کارمندان تر تا له مخه هم دلته وو، ته له کار سره نابلده یې، دوی بیخي ورسره بلد. نو ولې دې تبدیلي راوستلې؟ ولې دې خلک جواب کړل؟ دا خلک به نو څه کوي؟ دا کار ستا نه ده په لاس کې، په حقیقت کې دې د خپل قدرت مطابق ملت په لاس کې ده، د اسلامي امارت عزت دې په لاس کې ده، د اسلام حقوق دې په لاس کې ده. او په دغه کښني چوکاټ کې ته راولاسې خپل شناخته راولې، خوند پکوې، بیا په تېره سبحان الله څومره د لعنت خبره ده، د خپل ولایت کس پلنکی راولې، بس بلا به نو ډېر ښه وي، په هغه ولس کې به دې شاته هم ډېر نوم شهرت وي، چې یاره پلنکی خو نو په پلنکي ځای کې، په کابل کې، په پلنکي وزارت کې ده، ولا د پلنکي زوی هم له ځان سره لګولی. دا خو یو لعنتي فکر ده. دلته د اسلام عزت و حیثیت سوسو، دلته د اسلامي امارت عزت و حیثیت سوسو، دلته ستا د ملت د وږو تږیو عزت و حیثیت، د هغوی هیلې او تقاضا او امیدونه څه سول؟ راسئ د خدای په لحاظ قرآن کریم په هر رکوع کې راته وایي افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا تدبرون. فکر نه کوي؟ آیا ولې خیال نه کوي؟ ولې عقل پر کار نه اچوي؟ ولې شعور احساس په ځان کې نه راژوندی کوي؟ راسئ عمل په وکړو. په هر څه کې فکر وکړو زه څنګه روان یم. که زما پر ځای دلته یو بل جاپانی هلک وای، هغه به دا مدیریت څنګه مخته وړی وای، پوه هو. که زما پر ځای د هندوستان د نوي ډیلي یو ځوان وای، هغه به دا چارې څنګه سمبالولې. هغه ټول صلاحیتونه، استعدادونه د نړۍ په نورو انسانانو کې دي، افغان انسان په تا کې هم شته. خو راسه قرآن کریم ته مراجعه وکړه، تدبر، تفکر، تعقل، دغو شیانو ته متوجه شه. له توجه څخه، له ذهني سیالۍ څخه هغه ټول مړه استعدادونه، ویده استعدادونه په تا کې راژوندي کېږي، د انکشاف و مرحلې ته رسېږي. دا دنیا ثابته کړې ده. دا هغه خبره نه ده چې څوک انکار ځینې وکړي. راسئ په ډېر صداقت، په ډېره امانتداري خپل وظایف مخې ته وړو، د کار و ضرورت و عزت و حیثیت ته وګورو، د هغه مطابق به خلک پکښې ګمار وو، هغه اقدار به پکښې ګمار وو، او د کار و عمق و اهمیت ته به وګورو، پر هغه چم به مخ ته وړو، پر هغه چم به ورته متوجه کېږو. که مې اوس نه ده زده، مازدیګر ته مې زده کېږي، که مې نن نه ده زده